بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مونږ تیر ویډیو کې تاسو ته د لیمټس یو څو فارمولو باندې خبرې کړې وو، د هغې اگزامپلز هم تاسو ته مونږ حل کړو. نن به هم مونږ د هغې په جریان سره یو څو نورې فارمولې حل کوو چې که مونږ سره په نور قسم کې مونږ سره په بل ټایپ کې لیمټس راشي چې څنګه تیر ټایپ کې نو هغې فارمولې څنګه دي هغه مونږ څنګه حل کوو. په شارټکټ او په اسانه طریقه مونږ تاسو ته هغې ویډیو خایو چې څنګه مونږ کولی شو چې دا لیمټس حل کړو. د ټول نه مخکې که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن درته ضرور وښیئ چې تر څو زموږ نوي او اپډیټډ ویډیوز درته راشي. او که غواړئ چې په یو موضوع ځان پوره پوه کړئ نو زموږ مخکینی وروستنی ویډیو لازمي وګورئ چې تاسو په یو ټاپک باندې مکمل پوه شئ. زمونږ پرون تاسو ته دوه فارمولې هغې باره کې خبره کړې وه، د هغې اګزامپلز هم درته ویلو. موږ سره دریمه فارموله د لیمټ ده، لیمټ x ټینس ټو 0 ای پاور x ماینس 1 بای x. که چیرې موږ سره یو لیمټ په دې فارم کې x ټینس ټو 0 ای دا 0 لازمي دی، که چیرته د هغې تقرب 0 ته شوی ای پاور x ای موږ سره یو ایکسپوننشل کانسټنټ دی. ایکسپوننشل کانسټنټ ورته موږ وایو. x موږ سره یو فنکشن دی، که هغه 2x 3x 5x خو چې دلته کم یو د x کم فارم وي هغه باید دلته لاندې په ډینامینیټر کې هم وي. دلته ماینس 1 هم ورسره وي نو د دې ډایرکټ آنسر موږ سره 1 دی. موږ به یو ځل بیا ووایم، که چیرې موږ سره یو لیمټ په دې فارم کې موږ سره x ټینس ټو 0 x تقرب 0 ته کړی، موږ سره ای د ای د پاسه چې کوم فنکشن x 2x 3x هغه موږ سره لاندې ډینامینیټر کې هم وي. موږ سره منځ کې پکې د ماینس علامه د ماینس ساین وي او 1 وي پکې اخره کې، د آنسر ډایرکټ موږ سره 1 دی. موږ سره یو اگزامپل موږ دلته حل کړی، موږ سره د لیمټ x ټینس ټو 0 ای پاور 3x ماینس 1 بای 3x. که موږ وګورو د دې رولز بارک د دې فارمولې په رولز باندې مکمل برابر دی. x ټینس ټو 0 دی، موږ سره x تقرب 0 ته کړی، ای هم شته ای پاور 3x دی، 3x دلته موږ سره په ډینامینیټر کې هم دی، موږ سره ماینس هم شته 1 هم شته، د دې آنسر موږ سره ډایرکټ 1 دی. دا په اوږده طریقې باندې هم کېږي، خو د دې چې غواړئ چې په اسانه طریقه باندې پوه شئ نو ډایرکټ دا فارمولې باندې حل کړئ. رولز چې څوک هسې په ژوند کې هم فالو کوي هغه ډېر په اسانۍ سره خپل ژوند مخکې ته وړی شي. نو که موږ رولز په لیمټس کې فالو کړو نو موږ ته په لیمټس کې هم اسانتیا وي. موږ سره دویم اگزامپل دی، که چیرې موږ سره لیمټ x ټینس ټو 0 ای پاور 6x ماینس 1 بای x، که موږ سره په دې فارم کې که موږ دې کې وګورو x ټینس ټو 0 شوی فارمولې ته برابر دی، ای پاور 6x دی، خو دلته چې کوم 6x موږ سره دی په ډینامینیټر کې نشته، موږ سره په ډینامینیټر کې صرف x دی، موږ سره په نومینیټر کې 6x دی، په ډینامینیټر کې موږ سره صرف x دی، ماینس 1 دا هم شته دی. اول به موږ دا د دې فارم ته اړو. په تیرنۍ ویډیو کې هم تاسو ته موږ ویلو چې دا موږ څنګه کولی شو دې سره برابر کړو. دا لیمټس به بیا ولیکو ځکه چې ویلیو نه پوټ کوو، دا لیمټس به دوباره لیکو. لیمټ x ټینس ټو 0 ای پاور 6x ماینس 1 خپله مو لګو. دلته موږ 6 منټیپلای کوو، چې موږ یو څیز منټیپلای کوو ډیوایډ کوو به هم دا رولز به تاسو ویلي چې یو څیز موږ ایډ کوو باید موږ سبټریکټ هم کوو، موږ ورسره چې یو څیز جمع کوو منفي هم وګو، چې ضرب کوو تقسیم وګو. موږ سره شپږ موږ سره 6 موږ دلته منټیپلای کړی، موږ 6 دلته ډیوایډ کړی هم دی. که موږ اوس وګورو دا موږ سره د دې فارمولې باندې فټ راغلی دی، موږ سره x ټینس ټو 0 هم دی، موږ سره دلته فنکشن کې دلته ای دی، ای د پاسه چې کوم فنکشن دی 6x دی، لاندې هم 6x دی، ماینس 1 دی، د دې ډایرکټ ویلیو موږ سره دا 1. خو که موږ وګورو دلته موږ سره 1 بای 6 هم دی، موږ سره په ډینامینیټر کې 1 بای 6 هم دی، نو 1 ډیوایډ بای 1 بای 6 هم دی، نو دا چې دی دا به موږ بره واړو، نو 6 منټیپلای بای 1 به شي، موږ سره 6 د دې آنسر راغلی. موږ یو دریم اگزامپل هم حل کړی دی دلته چې تاسو د اگزامپل ډېر حل کړو چې تاسو په دې فارموله باندې ښه پوره پوه شئ. موږ سره یو بل لیمټ دی، لیمټ x ټینس ټو 0 ای پاور 2x ماینس 1 بای x. موږ سره دا لیمټ کې که موږ ګورو x تقرب 0 ته کړی دی، ای د پاسه ای هم شته دی، خو چې دلته موږ سره 2x دی دلته x دی، دا او دا سیم نه دي، دا به دې سره برابر و، ماینس 1 هم دی، فارمولې ته نور برابر دی، صرف دا فرق لري، دا برابر و.
دا به دوباره ولیکو لیمټ x ټینز ټو 0 ای پاور 2x ماینس 1 2 موږ منټیپلای کړی ډیوایډ کړی هم دی څنګه چې تیر سټپ کې موږ ویلې نو دا چې موږ وګورو دا موږ سره د ویلیو سره برابر راغی د دې ویلیو موږ سره راځي 1 د فارمولې مطابق د دې ویلیو موږ سره 1 راځي نو 1 به ولګو لاندې موږ سره په ډینومینیټر کې 1 اور 2 هم شته دی صرف 1 د دې انسر راغی خو موږ سره 1 اور 2 هم شته دی 1 by 1 اور 2 موږ سره هم شته دی راغی دلته دا 1 اور 2 به موږ دا چې الټا کو برې واړو دا موږ سره 2 شي 2 منټیپلای بای 1 دا موږ سره 2 رالی د دې ویلیو موږ په اسانۍ سره راوباسله د فارمولې باره کې موږ تاسو ته 3 اگزامپل حل کړل د دې نه بعد چې کومه نوې فارموله راځي هغې باره کې به هم درته اوس خبره کوو د هغې اگزامپلز به هم درته حل کوو نیکسټ فارموله موږ د لیمټ وایو لیمټ x ټینز ټو 0 ساین x بای x دا چې کله موږ سره د دې فارموله کې که موږ وګورو هغه وخت کې دا کار کوي چې کله x ټینز ټو 0 یې موږ سره او ساین x بای x چې دلته د x کومه ویلیو 2x 3x چې لاندې هماغه نو د دې ډایرکټ انسر به موږ سره 1 راځي موږ سره یو اگزامپل دی که موږ وګورو لیمټ x ټینز ټو 0 ساین 3x بای 3x که موږ 0 فوټ کو دا که موږ وګورو 3 منټیپلای بای 0 موږ سره ډینومینیټر کې 0 راځي نو دا چې دی یو انډیټرمینیټ ویلیو دا موږ په دې فارموله باندې حل کوو نو که موږ وګورو څنګه دا د فارمولې ته برابر ساین x بای x دلته ساین 3x بای 3x دی نو د دې انسر ډایرکټ موږ سره 1 راځي که چیرې موږ سره یو لیمټ په دې فارم کې چې لیمټ x ټینز ټو 0 ساین 5x بای x دلته که موږ وګورو دلته موږ سره په نومینیټر کې 5x دی په ډینومینیټر کې موږ سره صرف x دی که موږ سره دلته په ډینومینیټر کې 5x شي نو بیا به چې دی د دې ویلیو 1 راوځي اول که دا موږ وګورو دا انډیټرمینیټ ویلیو ده ځکه چې د x په ځای که موږ 0 فوټ کو موږ سره 0 راځي نو ځکه موږ په دې فارموله باندې دا حل کوو دا به موږ وګورو دا به موږ اول د دې فارم ته واړو دا دواړه بس یو ځای کوو یو شانتې کوو دلته هم 5x جوړو لیمټ x ټینز ټو 0 ساین 5x بای x دی موږ سره دلته 5 موږ منټیپلای کوو موږ ویلي دي که موږ 5 منټیپلای کوو نو 5 به ډیوایډ کوو هم چې 5 ایډ کوو 5 به سبټریکټ کوو هم نو موږ 5 منټیپلای کړی نو 5 موږ ډیوایډ هم کوو که موږ وګورو موږ سره د دې پارټ ویلیو راځي 1 ځکه ساین x بای x موږ سره 1 راځي ساین 5x بای 5x موږ سره 1 راځي 1 رالی موږ سره خو که موږ سره ډینومینیټر کې وګورو موږ سره صرف 1 نه دی موږ سره ډینومینیټر کې 1 بای 5 هم دی نو 1 بای 5 دی 1 بای 5 چې باره واړو نو دا موږ سره راځي 5 د دې ویلیو موږ سره راوته 5 موږ سره د تیرې فارمولې اپوزیټ فارموله هم دا موږ سره تیرې فارموله و لیمټ x ټینز ټو 0 ساین x بای x که دا موږ الټه ولیکو داسې فارموله هم شته لیمټ x ټینز ټو 0 x بای ساین x هماغه فارموله ده صرف دا نومینیټر ډینومینیټر ته تللی ډینومینیټر نومینیټر ته تللی چې x ټینز ټو 0 دا لازمي ده پکې او چې دلته کوم د x چې کوم ویلیو 3x 2x 5x نو بره به هم هغه نو د دې ویلیو ډایرکټ 1 راځي موږ سره یو اگزامپل دی لیمټ x ټینز ټو 0 7x بای ساین 7x که موږ وګورو موږ سره دا د دې فارمولې ته برابر دی دلته هم 7x دی دلته هم 7x دی او x ټینز ټو 0 دی اول که موږ وګورو که 0 فوټ کو موږ سره دا ډینومینیټر کې 0 ویلیو راځي دا انډیټرمینیټ ویلیو ده دا ټول چې موږ حل کوو انډیټرمینیټ دی ځکه حل کوو چې ډیټرمینیټ هغه خو ډایرکټ حل کېږي هغې ته فارمولې ضرورت نشته دی دا انډیټرمینیټ دی که موږ وګورو 7x دلته هم دی ساین 7x د دې انسر ډایرکټ موږ سره 1 راځي موږ سره یو بل اگزامپل دی که چیرې موږ سره یو لیمټ په دې فارم کې چې دا ډینومینیټر د ډینومینیټر سره یو شان دی څنګه چې دا دی لیمټ x ټینز ټو 0 x بای 8 ساین 8x نو که موږ وګورو موږ سره نومینیټر ډینومینیټر کې فرق دی دلته موږ سره ډینومینیټر کې 8x دی په نومینیټر کې x دی دا به اول موږ دې ته برابرو نو د دې دپاره موږ 8 منټیپلای کړی دی په نومینیټر کې موږ دا په دې تیر اگزامپلز کې مې ویل چې یو څیز موږ منټیپلای کوو ورسره به باید ورسره ډیوایډ کوو هماغه عدد ورسره باید ډیوایډ هم کوو موږ 8 منټیپلای کړی نو 8 باندې ډیوایډ کړی هم موږ دی موږ سره دا راغلی لیمټ x ټینز ټو 0 8x منټیپلای بای 1 اور 8 بای ساین 8x که موږ اوس وګورو دا موږ سره د فارمولې سره برابر راغلی
sin x by x موږ sin x by sin x ته برابر راغی نو دا موږ سره 1 ویلیو د دې فارمولې مطابق د دې ویلیو موږ سره ډایرکټلی 1 راځي. موږ سره 1 ور 8 ورسره د صرف 1 ویلیو موږ سره نه ده، موږ سره 1 ور 8 هم دی. نو دا 1 موږ چې دی د 1 ور 8 سره منټیپلای کړی دی چې ډایرکټ د دې ویلیو موږ سره 1 ور 8 راغلی ده. موږ سره د لیمیټ کې بل فارموله ده څنګه تیره فارموله موږ سره د ساین وه، دا موږ سره د ټینجنټ یا د ټین موږ سره فارموله ده. دا فارموله موږ سره ده چې دا موږ د دې بل سټپ کې د دې اپوزیټ فارموله هم وایو. لیمیټ x ټینز ټو 0 10x by x is equal to 1. که موږ سره یو لیمیټ د هغې x تقرب 0 ته شوی x ټینز ټو 0 راغلی 10x ډیوایډ بای x راغلی، که دلته 3x دلته هم باید 3x که دلته 5x دلته هم 5x دا دواړه سیم وي، د دې ویلیو موږ سره 1 راځي. موږ سره یو اگزامپل دی لیمیټ x ټینز ټو 0 10 3x by 3x. که موږ وګورو موږ سره د نامینیټر د ډینامینیټر کې دواړو ویلیوګانې چې دی سیم ټو سیم دي. اول خو د ټول نه مخکې دا درته موږ په هر یو اگزامپل کې وایو دا موږ په هغه وخت کې فارموله اپلای کوو چې کله موږ سره انډیټرمینیټ راشي. که موږ x په 0 پوټ کړو دا موږ سره په خپله انډیټرمینیټ راځي 3 منټیپلای بای 0 0 راځي. ډینامینیټر کې موږ سره 0 راځي نو موږ دې وجې دا انډیټرمینیټ ویلو ځکه فارموله موږ استعمالو. که موږ وګورو موږ سره 10 3x by 3x دی د دې فارمولې ته بیخي برابر دی څنګه چې 10x by x و د دې ویلیو موږ سره ډایرکټلی 1 راځي. د دې ویلیو دا 1 د دې کې هېڅ نور کول نه غواړي صرف د دې ویلیو 1 ده. که چېرې موږ سره دا لیمیټ په دې فارم کې چې لیمیټ x ټینز ټو 0 10 9x by x که موږ وګورو دلته موږ سره 9x دی دلته موږ سره ډینامینیټر کې x دی. اول که وګورو موږ دا چې دی ډینامینیټر کې 0 راځي انډیټرمینیټ دی نو دا فارموله باندې حل کوو. خو دلته مسله دا ده د دې فارمولې ته برابر نه دی، دلته 9x دلته x دی، دا به اول موږ دا هم 9x کوو. چې دا 9x کوو دې دپاره به موږ څه کوو دې دپاره به موږ منټیپلای بای 9 هم کوو ډیوایډ بای 9 هم کوو څنګه چې موږ دلته کړی لیمیټ x ټینز ټو 0 10 9x مو په خپله راوستی دلته x دی x خپل دی موږ 9 منټیپلای کړی بیا 9 موږ ډیوایډ کړی هم دی چې دواړه برابر شي. موږ تاسو ته د تیر اگزامپلز کې مې ویلي چې موږ منټیپلای کوو هغه باید ډیوایډ هم کوو. که موږ وګورو موږ سره دا ویلیو د فارمولې برابر راغله موږ سره لیمیټ x ټینز ټو 0 10 9x by 9x د دې ویلیو موږ چې مخکې څنګه ویل د دې ویلیو موږ سره 1 ده خو صرف په 1 باندې کار نه کېږي. د دې ویلیو موږ سره 1 ده نو صرف په 1 باندې کار نه کېږي، د موږ سره په ډینامینیټر کې یا په لاندنۍ حصه کې 1 by 9 هم شته دی. نو 1 by 9 به موږ وکړو چې دا 9 موږ بر راولو دا موږ سره د 1 سره منټیپلای شي د ویلیو موږ سره 9 راځي چې دا موږ سره د دې ویلیو راله. موږ تیره د 10 فارموله ویله چې ټانجنټ څنګه فارموله کېږي نو د هغې اپوزیټ ده. موږ سره دا فارموله داسې ده چې لیمیټ x ټینز ټو 0 x by 10x. که موږ سره داسې په فارم کې یو لیمیټ داسې فارم کې موږ سره راشي چې دلته د دې چې کومه ویلیو ده x 2x 3x چې د فنکشن هر یو فنکشن دلته باید په نومینیټر کې هماغې دا دواړه سیم ټو سیم وي نو دلته د دې ویلیو موږ سره 1 راځي. موږ سره یو اگزامپل دی لیمیټ x ټینز ټو 0 2x by 10 2x. که موږ وګورو اول که x چې موږ سره 0 ته ټینز شوی که موږ 0 پوټ کړو دا موږ سره ډینامینیټر کې 0 راځي. دا انډیټرمینیټ ویلیو ده دا موږ د فارمولې په ذریعه حل کوو. که موږ وګورو د فارمولې کې موږ ویلو چې x by 10x دی موږ سره دلته 2x by 10 2x دی دواړه سیم ټو سیم دی x ټینز ټو 0 دی نو د دې ویلیو موږ سره ډایرکټلی 1 راځي دی کې نو هېڅ هم نه کول نه دي پکار صرف ډایرکټ د دې ویلیو لیکل دي هغه ډایرکټ ویلیو د دې 1 ده. که چیرې موږ سره یو لیمیټس په دې فارم کې راشي چې دا نومینیټر او ډینامینیټر سیم نه وي څنګه چې دا دی او هغه هم په ټینجنټ یا 10 فارم کې وي لیمیټ x ټینز ټو 0 x by 10 5x دا موږ سره یو لیمیټ دی. که موږ وګورو موږ فارمولې ته اول برابرول غواړو دا چې څنګه فارمولې ته دا برابر کړو دلته 5x دی دلته x دی دا اول باید د فارمولې ته برابر کړو چې نومینیټر او ډینامینیټر دواړه سیم ټو سیم راشي. نو دې دپاره موږ 5 منټیپلای کړو چې یو څیز موږ منټیپلای کوو د هغې دپاره موږ یو څیز باید ډیوایډ هم کړو څنګه چې موږ تیر اگزامپلز کې ویلي
limit x tends to 0 5x multiply by 1 or 5 divide by 10 5x دلته موږ 5 multiply کړی 5 divide کړی هم دی که موږ اوس دلته وګورو دا موږ سره د دې فارمولې یو فارم دی د دې فارمولې سره بیخي سیم ټو سیم دلته 10 5x دلته 5x دی نو د دې ویلیو موږ سره 1 راځي خو که موږ وګورو موږ سره صرف 1 نه دی دلته موږ سره 1/5 هم دی نو 1 به موږ 1/5 سره منټیپلای کوو چې موږ سره 1/5 ویلیو راځي چې دا د دې لیمیټ ویلیو شوه موږ سره د لیمیټ نیکسټ فارموله ده دا موږ سره د لیمیټ یو نیکسټ فارموله ده موږ مخکې فارمولې ویلې دا موږ سره یو بله فارموله ده لیمیټ x tends to 0 log 1 plus x by x که چیرې موږ سره یو لیمیټ په داسې فارم کې وي چې x tends to 0 وي دا پکې لازمي دی لاګ موږ سره راغلی 1 plus x دا لاګ او دا 1 لازمي دی x که موږ سره د x هر یو فارم وي 3x 2x 5x هر یو وي او لاندې هم هماغه فارم د دې راغلی وي د دې ویلیو ډایرکټ موږ سره 1 برابر راځي موږ یو اگزامپل د دې نه حل کړی لیمیټ x tends to 0 log 1 plus 2x by 2x که موږ وګورو موږ سره دا د دې فارمولې ته برابر دی x tends to 0 راغلی که اول که موږ وګورو 0 که موږ فوټ کو دلته 2 multiply by 0 موږ سره په ډینامینیټر کې 0 راځي ډینامینیټر کې چې موږ سره 0 راغلی نو دا چې دی انډیټرمینیټ ویلیو ده دا ډایرکټ نه حل کېږي ویلیډ ویلیو د دې نه راځي نو دا موږ د فارمولې په ذریعه حل کوو فارموله چې موږ څنګه ویلې چې که چېرته داسې فارم کې وي 1 plus 2x دلته هم دی 2x دلته هم دی لاګ هم ورسره دی او x tends to 0 د دې ویلیو ډایرکټ موږ سره 1 راځي دې کې نو هیڅ کول نه غواړي صرف ډایرکټ د دې ویلیو لیکل دي چې هغه ویلیو د دې 1 ده موږ سره که چیرې یو ویلیو داسې راشي چې دا دواړه نومینیټر او ډینامینیټر سیم نه وي د هغه به موږ څنګه حل کوو د دې فارمولې په فارم کې وي څنګه چې موږ سره دا یو دویم اگزامپل دی لیمیټ x tends to 0 log 1 plus 7x by x دا موږ سره یو بله فارموله ده خو که موږ دلته وګورو x tends to 0 راغلی دی 1 هم شته دی 7x هم شته دلته x دی موږ سره اول خو دا چې دی دا موږ سره x په 0 ویلیو پوټ کو نو موږ سره دا انویلیډ ویلیو راځي د دې وجې موږ چې دی دا په فارموله باندې حل کوو نو دا 7x دلته موږ سره x د دې فارمولې ته برابرولو لپاره به موږ داسې کار وکړو چې دلته به 7 منټیپلای وکړو او چې یو څیز موږ منټیپلای کوو هغه به موږ ډیوایډ کوو هم څنګه چې د تیرو ټولو اگزامپلز کې موږ ویلي دا به موږ وکړو لیمیټ x tends to 0 log 1 plus 7x په خپل ځای راغلی دلته موږ سره x دی 7 موږ منټیپلای کړو 7 موږ 7 ډیوایډ هم کړو چې موږ سره په دې فارم کې راغلی که چیرې اوس دا موږ وګورو دا موږ سره د فارمولې د فارم سره دی څنګه چې دا دی لیمیټ x tends to 0 log 1 plus x by x دی دا هم داسې دی لیمیټ x tends to 0 log 1 plus 7x by 7x نو دې ویلیو موږ سره 1 راځي دې ویلیو موږ سره 1 راغی خو که موږ وګورو دې نه علاوه موږ سره په ډینامینیټر کې یا په لاندنۍ حصه کې موږ سره 1/7 هم دی نو دا به موږ ولیکو 1/1/7 دی دا چې موږ د ډینامینیټر نه نیومینیټر ته واړو دا 1/7 به د 7 به د 1 سره منټیپلای شي د دې ویلیو موږ سره راغله 7 موږ سره زموږ اخري فارموله ده د x tends to 0 کې موږ سره اخري فارموله ده لیمیټ x tends to 0 1 plus x by 1 plus x power 1 over x که چیرې موږ سره یو لیمیټ په دې فارم کې وي چې x tends to 0 شوی وي 1 plus x موږ سره او پاور 1 by x سی دا x tends to 0 لازمي دی پکې 1 plus هم لازمي دی او که موږ سره x د x هر یو فارم وي 3x 4x هر څه چې هغه باید موږ سره په پاور کې هم دلته 1 over x په د هغې په او اپوزیټ فارم کې چې دلته 5x دلته باید 1 over 5x چې دلته 3x دلته 1 over 3x د دې انسر به موږ سره ډایرکټ ای راځي څنګه چې موږ سره دلته یو اگزامپل دی لیمیټ x tends to 0 1 plus 5x power 1 by 5x که موږ وګورو موږ سره دا په دې فارم کې دی موږ سره چې دلته د x کومه ویلیو د 5x دی دلته موږ سره هغه د دې اپوزیټ فارم کې دی 1 by 5x کې دی په پاور کې او x tends to 0 هم راغلی دی نو د دې ویلیو ډایرکټ موږ سره ای راځي د دې ویلیو ډایرکټ ای د دې کې نور به موږ هیڅ نه کوو د دې ویلیو به ډایرکټ لیکو چې د دې ویلیو موږ سره ای راځي
که موږ وګورو که موږ سره یو لیمټ په دې فارم کې وي چې د دې دا پاور او دا چې د خپل کم اف اف ایکس دی چې دا دواړه مختلف یو بل سره څنګه چې دا دی لیمټ ایکس ټینس ټو 0 1 پلس 2x پاور 1 ور x که موږ وګورو دلته موږ سره 2x دی دلته 1 ور x دی اول خو دا موږ په هغه وخت کې فالو کوو دا موږ په یو اگزامپل کې بار بار وایو چې کله موږ سره یو ویلیو انډیټرمینیټ راشي موږ بیا دا رول فالو کوو که موږ وګورو موږ سره که دا 0 فوټ کو موږ سره دا موږ سره انډیټرمینیټ ویلیو راځي نو موږ کولی شو دې نه په دې فارموله باندې حل کو خو دلته موږ سره 2x دی دلته 1 ور x دی دا به موږ اول دا هم د دې سره یو شانتې کوو نو بیا په دې فارموله باندې کیږي دا موږ داسې وکړو چې لیمټ x ټینس ټو 0 1 پلس 2x دی دلته موږ 2 منټیپلای به هم کو 2 به ډیوایډ هم کو دلته موږ ته پکار دی چې د 2x موږ ته پکار دی نو موږ دلته په ډیویژن کې 2 کوو کو 2x به شي موږ به باید یو 2 منټیپلای هم کو څنګه چې موږ دلته کړی دی که موږ وګورو دا موږ سره فارمولې فارم ته برابر شو څنګه چې دلته دی 1 پلس x پاور 1 ور x دلته 1 پلس 2x پاور 1 ور 2x راغی د دې ویلیو موږ سره ای دا څنګه چې موږ په تیر اگزامپل کې ویلې د دې ویلیو ای دا خو دلته موږ سره پاور کې 2 هم دی نو ای پاور 2 دا موږ سره د دې ویلیو رااله د اوسنۍ ویډیو کې تیر ویډیو کې تاسو ته موږ د لیمټس مختلفې فارمولې ویلې لکه څنګه چې لیمټ x ټینس ټو a x پاور n ماینس a پاور n بای x ماینس a د هغې انسر موږ سره راته n انټو a پاور n ماینس 1 دغه شان موږ د لاګ فارموله ویله د ای فارموله مې د ساین فارموله مې ویله د ساین اپوزیټ فارموله مې ویله د ټین فارموله د اپوزیټ ټین فارموله موږ ویله دا ټولې فارمولې موږ ویلې په لیمټس کې څنګه کیږي که چیرې موږ سره یو ویډیو یو ویلیو موږ سره انډیټرمینیټ راشي موږ به څنګه کوو په تیر ویډیو اوسنۍ ویډیو کې هم موږ تاسو ته ویلې که غواړئ چې په دې لیمټس په دې ټاپک پوره ځان پوه کړئ نو زموږ تیره ویډیو هم او د هغې نه یو مخکې ویډیو هم ورسره وګورئ او تر د نیکسټ ویډیو پورې په الله باندې سپارم او که چیرې زموږ ویډیو مو خوښه شوي حتما لایک کړئ او که چیرې څه کمی پکې یا غواړئ څه پیشکش څه پکې وکړئ نو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ او که غواړئ په نورو موضوعګانو باندې که موږ بحث وکړو د هغې باره کې هم تاسو کمنټ کولی شئ تر بل ویډیو هم په الله سپارم ډیره مننه شکریه